په یاده کارخونه کې 50 کیلو بیست 15 کیلو مایع تاریاک 120 کیلو خټه 110 کیلو احاک 3300 لیټره مایع شربت 40 دانې فلزي بیلران 38 دانې پلاستیکي جالۍ او 22 دانې پلاستیکي کاسې نیول سوي او د نشي توکو د پروسس کارخونه په بشپړه توګه تخریب سوې ده. د هلمند امنیه قومندانۍ ویاند وایي د یادو نشي توکو په وړاندې 10 تنه مظنونین نیول سوي چې تر بشپړه تحقیقات وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل سي. د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د یو لړ کشفي عملیاتو په لړ کې د مساقله ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نشي توکو د تولید او پروسس یوه لویه کارخونه کشف او له منځه یوړه. په یاده کارخانه کې په زیات شمېر نشي توکي او د یادو نشي توکو د پروسس او جوړونې سامان آلات نیول سوي او د امنیه قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت ته انتقال سوي چې تر بشپړو څېړنو او بررسۍ وروسته به له منځه یوړل سي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي د نشي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه د ستاینې وړ بولي او غوښتنه کوي چې باید ولسونه د نشي توکو پر وړاندې په مبارزه کې خپل رغنده رول ترسره کړي. پخوا چې دغه نشي توکي کرل کېدله دلته به نشیان هم ډېر وه، په ښار و په کوڅو کې به ډېر وه. اوس چې دا نشي توکي ورک سوي دي د دې سره هممهاله دغه نشي کسان هم کم سوي دي او د غلاو کچه هم کمه سوې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د هلمند امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا د هلمند په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې د نشي توکو پر وړاندې کوټلې مبارزه ترسره کړې.